د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان او پاکستان د اوربند تړون په عملي کېدو ټینګار کړی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد وایي که چیرې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اوربند تړون ته رښتینی پاتې نشي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې به بیا پیل شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کار له پروسې څخه لیدنه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ترکمنستان ملي مشر د دې پروژې د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې دا پروژه به په یو ټاکل شوي وخت بشپړه شي. تمام موانع از اطراف نهادهای اماراتی و تاسیسات نظامی در سراسر کشور برداشته خواهد شد. او په ټول هیواد کې د سړکونو څخه د کانکریټي موانع د لرې کولو د پروسې پیل. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دې اقدام موخه د اتباعو د تګ راتګ اسانه کول دي. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. که چیرې د پاکستان له افغانستان سره د اوربند تړون ته درناوی ونه کړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې به بیا پیل شي. د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې سره په مرکه کې دا څرګندونې ترسره کړې. نوموړي د اوربند تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره یو نوی فرصت برلی. یو ځل بیا د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملي دفاع وزیر الجزیرې شبکې سره په یو مرکه کې ویلي دی که پاکستان د تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. هغه ټینګار وکړ چې دا اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې یو نوی فرصت دی او ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، نه د جګړې له لارې. هغه ټینګار کړی چې د تړون له مخې به دواړه هیوادونه خپل شخړې د خبرو له لارې حل او اوربند به عملي شي. په دې توافقنامه کې دا راغلي دي چې دواړه هیوادونه به په تړون کې راغلي چې دواړه هیوادونه به خپل شخړې د خبرو او تفاهم له لارې حلوي. یو بشپړ اوربند به نافذ وي او دواړه لوري به یو د بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي. دواړه هیوادونه به د یو بل پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کوي او نه به بریدونه کوي. في الاتفاق مجاهد همدارا زیاتوي پاکستانی پوځیانو پر افغانستان لومړی برید وکړ او دوی دفاعي ځواب ورکړی. بالکل حسنا مونږ یوازې پاکستان نه یادو، که هر بل هیواد هم پر افغانستان برید وکړي مونږ د دفاع حق لرو او له خپل هیواد څخه به په زړورتیا دفاع وکړو. مونږ پخواني تاریخي تجربې لرو او چمتو یو. نحن أثبتنا ذلك. د هیواد د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې دوی هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه وکړي. نوموړي ویلي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه د خپلو مخالفینو پر وړاندې د ترهګر نوم د سیاسي ګټې لپاره کاروي. ترهګر او تروریست داسې یو کلمه ده چې په پاکستان د نورو هیوادونو په څیر خپل مخالفین ترهګر بولي. د ترهګرۍ واضح او نړیوال تعریف نشته. هر څوک کولی شي خپل مخالفین ترهګر وبولي. د دفاع وزیر زیاته کړې چې افغانستان نه غواړي د هیڅ هیواد پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي او د هند په اړه د پاکستان تورونه یې بې اساسه وبلل. د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی سو. مونږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې ساتو او له پاکستان سره د متقابلو ګټو پر اساس اړیکې غواړو. نحن نحافظ على علاقاتنا مع الهند لأننا دولة مستقلة. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند تړون د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې لاسلیک شو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارت صاحب. مارت صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته پخیر راغلی. مارت صاحب فکر کوئ چې اوس چې کومه هوکړه ترسره شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ټوله کې پاکستان به دغه هوکړې ته صادق پاتې شي؟
مننه جناب علی صاحب، لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو سلام احترامات وړاندې کوم. ګورئ درسته ده موږ دا منو او په دې خوشحاله یو چې د منازعو، د جګړو، د شخړو، د ناندریو، د ګیلو، د تفاهمونو او د افغان ناخوالو حل لار همدا ده چې خبرې اترې سره اوس د خبرو اترو د ناستو جرګو مرکو پر بنیاد باندې کار شي. دا د هیوادونو په ګټه ده. سوله او ثبات او امنیت د هیوادو پرمختګ باعث ګرځي، د ملتونو د محبت او دوستۍ باعث ګرځي. اما جګړه وهلو، ټکول، ناروای د وروسته پاتې کېدو د هیوادو دي. په جای د چې تجارتي او اقتصادي او ترانزیتي او پانګونې سوداګري اړیکې دلته په جنګ او خشونت او په وهلو ټکولو په تعرض باندې مصرف کېدل، وخت ضایع کول، مصرف کول، دا بې ځایه خبرې. ځکه جغرافیې سره شریکې دي، سیمې سره شریکې دي، فایده نه کوي. راوبسو دې ته چې تړون وسه، پوځي تړون و د پوځیانو په منځ کې وسه، د وزارت دفاع نه، د ولسمشرانو، د نور مشرانو. و هغه متاسفانه چې د شورای امنیت د ملګرو ملتونو استازی ته موجود نه و. هغه باید وایي که امضا او لاسلیک کړی یو تضمین به د حق ریاست د تنام مسله د ترکیې او د دوحې په منځ کې سره مطرح کېدله. خو بیا هم موږ ورته خوشبینه یو، ځکه افغانان همیشه دولتونه چارواکي په خپل ژمنو درېدلي دي. تاریخ ښودلی ده، اسناد سوابق موجود دي، دا باطل لا نه دي. اما پاکستان هم ښودلی تجربې چې هېڅ وخت ژمنو ته، خپلو تعهدونو ته، کمیسیونونو ته جوړ کړي دي، کمیټې که جوړې کړي دي، خپلې وعدې چې کړي دي ته وفادار نه و پاتې. هر ډول لاسلیکونه چې کړي دي په یو ډول نه، یو ډول پلمه کړی دی، بیرته بیا تورم په افغانستان لګولی په خواشینۍ سره، ولې د خپلو ګټو پر بنیاد او خپل ملت هم قناعت ورکوي چې موږ په دې کې ګټې وي. دا یو کار سوی ده، ځکه ژمنتیا ته ډېر نه پکار دا و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا دا ثبت راجستر سوی یا راجستر سی، بیا هم مشکل نشته. او یا دا چې مثلا دا دغوی تصمیم اخیستل سوی. بله څانګه دا وه چې دا تړون د دفاع وزارت په کچه ده، بیا نو مشکل نشته. او که د ملت په حساب او د افغانستان دوه هیوادو په بنیادي دا بیا پروسیجر سم نه و، ځکه باید دلته لویه جرګه یا جرګه د نظرخواهي د ټول ملت سره وي، یا د کابینې جلسې دې کې پریکړه کړې وای چې کوم محتویات، کوم مسایل به بیرته وړاندې تللي. بله مسله چې ډېره تخریش آمیزه او ډېره خطرناکه د حقوقي او سیاسي لحاظه چې میډیا ته درز ورکوو، موږ په دې پوه شولو. هلته د سرحد او د بارډر کلمه استعمالېدل دا غلطه خبره ده. دا بیا یو وخت کې یو کال دوه کاله بعد به دا استعمالیږي. درست مارد صاحب، هغه مسله وخت حل شوله او بیرته هم د قطر حکومت یو بل پوسټ ورکولو چې هلته فرضي کرښه پکې ویل شوې. د دې سربیره جناب مارد صاحب بله پوښتنه زما دلته دا جوړیږي چې آیا اوس وخت دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي؟ بالکل هر وخت فرصت په سیاست کې هر وخت ګټې دي، فرصت ته کتل کېږي چې دواړه خواې په دې باندې باید متحقق شي چې ښه اړیکې، ډیپلوماتیک اړیکې، تجارتي سوداګري اړیکې، د دوه هیوادونو د ملتونو اړیکې دا د دواړو هیوادو په ګټه ده. دا یقیني خبر ده. یو بل ته لازم ملزوم هم دي. بدون افغانستانه ګمانه کو پاکستان مرکزي اسیا ته په سادګۍ ځان ورسوي. نه ایران نه چین له خوا دا نشي کولی، ډېر ورته ګزاف قیمته تمامېږي. بهتره دا همدا او بیا دلته مشترکات ډېر موږ لرو دواړه هیوادونو سره، کلتور عنعنات هم سره شریک دي، تاریخونه هم سره شریک دي. د پخوانیو د مثلا د سره احمدشاه بالا وخت د امپراتوریان راواخلي یا د مغولو راواخلي یا د نورو، دا په خپل ذات کې دا د یو بل سره پیژني. په جای د دې چې دوه هیواد سره څنګ په څنګ ورځ په ورځ پرمختګ وکړي، د نورو د لپاره د نور نیابتي جګړو دپاره راځي ځان قرباني کول، دا نو انتهایي ناپوهي د سیاسي د دې هیوادونو ده. یو هیواد که متوجه نه وي، بل هیواد ورځي ورته پام یې کوي، ورته وایي چې دا یو دوه درې لس پنځه شل تر سل دلیل ورته وایي چې په دې کې د موږ ګټه ده. صحیح ده چې اړیکې به نړۍ سره هم ساتي. مثلا دا اوس وخت کې له هند سره هم اړیکې ساتل، له پاکستان سره هم ساتل، دا د افغانستان په ګټه. افغانستان خپلواک هېواد ده، د سیمې له هر هېواد سره
اړیکه ساته چې په پاکستان دینه سوء استفاده کې خپل ملت او بدلی جوړي چې ګوره دغه د صاحب هند په افغانستان د موږ په وړاندې را سره جاسوي دي او موږ ته تبعي جوړي دا به د کار ده د مشهور چې خپل د ناروا کړنو پر بنیاد اوس یو دلایل باندې جوړي کی موږ له ایران سره باید کاړي تولرو د مرکزی اسیا هیوادو سره کاړي تولرو چین روسیې سره امریکا او روسیې او انګلیس او غرب اروپا سره ځکه د افغانستان په ګټه د افغانستان د پرمختګ په ګټه ده د نن باید کار وسي اصلاحات وسله ملت سره شراکت ماده د ملت د هیواد په ګټه ده څومره چې موږ فشار په ملت ورو څومره چې اړیکې نړۍ سره قطع کوو څومره چې ګډوډي او په سیمه کې جوړیږي یا له ګاونډیانو سره ناخواله جوړیږي موږ په ګټه نه ده و دا کله چې بیا څوک تعرض کوي یا تجاوز کوي خلاف د ټولو اصولو حمله کوي په خاوره مشروع دفاع د هر هیواد حق ده په منشور ملل متحد کې په ټول نړیوالو اصولو موازینو کروانسینو اعلامیو کې دا راغلي د چارې هیواد د خپل دفاع حق لري او باید وکړي او دا د منګاغ دا خوشاله پدیو چې په ډېر ښه وجه باندې د مدیریت او د عمله وسوله دا د طرفات او مصارف د جنگ کې دا اصلاح د والوانه وشل کې دا خامخا کې دا چې پوځیان د تاوان زی پوځي چې لاول نه راځي چې پوځي ادارې ته نوځي لوړه کوي وای له سره ځان تیرمه د خپل واده پر دا دغه دنده د وظیفه ده نو بنان بیا ماګه شهیدان ته موږ د مغفرت دعا کوو ټاپیانو ته د جلې د بیرنی روغتیا خو یو کار وسته یو پرپ پاکستان ته ورکړل دا چې ته کینې د سادهګي نه کېناسب خو د زر نه کېناستل دا مې ویلات ده چې بیا ماغه مارشالان او جنرالان د ازیات کینی خبرې کوي بیا زی به خپل مشران سره غږیږي بهراني او کونی مشران سره چې څو نه کو دا تاثیر د دې په دې باندې پوس ولا چې د تداخلک بیا په تفاوت نه پاتې کیږي بیا عمله در باندې کوي بیا کوي منډه سو د ازغر مازار تار دی بیا د محل خلک راټولای ځکه دوی په کار نه دا شان دا بیا اخلي دا نظام تاخلي بیا په پوزیام درواني کداري بیا درست مخه داب نکړه ونه وسوله بیا تر اټکه پورې درځي درست د نړیوال چار کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم تاسو مننه اوس هم د خبرونو دوام د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ترکمنستان ملي مشر نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي پرمختګ څخه لیدنه ترسره کړې ده د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د ترکمنستان ملي مشر دا پروژه د خپل هیواد له لومړیتوبونو څخه بللې او ټینګار کړی چې د ټاپي پروژه کار به په ټاکلي وخت کې بشپړ شي سره له دې چې افغانستان د طبیعي ګازو د پام وړ زیرمې لري خو د هیواد د ګازو د لیږد او ویش زیربنا لا هم کمزورې ده د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې وزارت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پلي کولو لیدنه وکړه د وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ټاپي پروژې سربیره اسلامي امارت غواړي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اقتصادي دهلیز پراخ کړي چې پکې مهمه پروژې لکه ټاپ 1500 د برېښنا لیږد د اورګاډي کرښې جوړول د سړکونو جوړول لوجستیکي مرکزونه او نور اقتصادي پروژې شامل دي په همدې حال کې د ترکمنستان ملي مشر هم د ټاپي پروژه د خپل هیواد له کاري لومړیتوبونو وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ټاپي پروژه به په یو ټاکلي وخت کې بشپړه شي په دې سیمه کې د نیول شویو مراسمو په ترڅ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ترکمنستان له ملي رهبر د ترکمنستان له ولسمشر او د ورځ نورو ترکمن چارواکو څخه مننه وکړه چې دغه پروژې ته پر خپل تعهد او ژمنه ولاړ دي او په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او دغه راځي دا پروژې د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هندوستان لپاره ډېرې مهمه وبللې او له خپل اړخه د دې پروژې د پوره ملاتړ او په هر برخه کې د ملاتړ او د امنیت خوندیتابه ډاډ ورکړ لکه اختلافات سیاسی هندوستان و پاکستان و همچنان در این اواخر افغانستان و پاکستان منجر به این شده که پروژه طویل المدت شود لیک افغانستان و ترکمنستان همیشه در صدد ازی بوده تا این پروژه به پایه اکمال برسه به زودترین فرصت د ټاپي پروژه د 2 ملیتي طبیعي ګازو د نللیک یو ارزښتناکه پروژه ده چې له ترکمنستان به افغانستان بیا پاکستان او په پای کې هند ته ګاز لیږدوي اوس مهال دا پروژه په افغانستان کې 14 کیلومتره اوږدوالی لري او تمه کېږي چې په کال کې نږدې $1 میلیارډ عاید تولید کړي یو شمېر اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د هیواد لپاره ډېره ګټوره پروژه ګڼي او د هغې پر ژر تر ژره بشپړېدو ټینګار کوي
د یادونې ده چې د ترکمنستان د غازو نلیکه په 2013 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مشرانو په شتون کې پرانیستل شوه، خو د بیلابیلو دلایلو له امله یې عملي چارې ودرول شوې. تر هغه چې تیر کال د اسلامي امارت په هڅو د ترکمنستان د مشرانو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د چارو پلي کول بیا پیل شول. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.